دی دنیا کې د ټولو نه غوره انسان څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دې ژوند ته وګوره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم وهو یوعک او هغه خوټ کېدو د تبې نه. خوټ کېدو یعنې د تبې هغه تپ ماته راته و دا به م څه تبی چې تپې خواته کس ته ځي. فمسسته یا فمسسته بیدي وي ما په لاس کېښه. دلته یو ادب هم بیان شو چې د بیمار خواله ورشي لاس پرېږده په دې سره هغه خوشحالېږي. بیمار پسې ورشي که نه په دې سر والا لاس راکاږه وروره څنګه یې ښه یې اوس ښه شوی ماشاءالله. په دې سینه والا لاس راکاږه په دې لاس والا لاس راکاږه په دې خپه والا لاس کېده. دا یو ادب دی د بیمار خواله چې ورشي دا ادب دی. عبدالله ابن مسعود په پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس کېښه وی بیا مې ورته وویل چې یا رسول الله د الله پیغمبره انک لتوعک وعکا شدیدا یا رسول الله تبه د باندې ډېره سخته ده تبه نه ډېره زیاته تبه راغلې ده. وی ما ته ویل چې اجل ډېره ده انی اوعک کما یوعک رجلان منکم په ما داسې تبه ده لکه په تاسو کې چې به دوو کسانو راشي. په دوو کسانو باندې چې کومه تبه راځي دا یوازې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی ځکه خوټ کېدو او ځکه د دې تبې دا تب په عبدالله بن مسعود رضی الله عنه باندې ولګېد. وی اوا په تاسو کې چې په دوو کسانو باندې کومه تبه راځي هغه یوازې په ما باندې راغلې ده. وی ما ورته ویل چې ذلک لأن لک اجرین یا رسول الله نو الله به دله اجر بیا دوه پیرې درکوي ځکه چې تبه دومره ده لکه به دوو سړو چې راځي نو اجر به هم بیا دوه پیري. وی ما ته وایي چې اجر به هم ډېر او اجر به ډېر سخته ډېره ده که نه چې سخته ډېره ده اجر به هم ډېر. اوس واوره وی بیا ما ته وایي چې عبدالله بن مسعود وی ما ته وایي ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه. وعبدالله دا خبر یاد کا مسلمان ته چې بیماری ورسی یا د بیماری نه علاوه ته بل تکلیف ورسی هر تکلیف شو فما سواه کته هر تکلیف یاده الا حط الله تعالى به سیئاته الله د دې د لاسه د هغه ګناهونه ریجی کما تحط الشجرة ورقها لکه څنګه چې د دې ونې نه پاڼې وریږي دغه شانتې ګناهونه وریږي. متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري سے مسلم کې دی او امام نسائی یو روایت راوړی پای کې ورسره دا دي حتی یمشي علی الارض وما علیه خطیئه تر دې چې دا سړی په ځمکه باندې ګرځي او یو ګناه پې هم نه وي. الله یې داسې پاک کړي صفا سوتره په ځمکه باندې ګرځي. څه د لاسه څه د لاسه بیمارو د سختو د لاسه تکلیفونو د لاسه په ځمکه باندې ګرځي او یو ګناه پې نه وي او ګناهونه وریږي د سختو د لاسه. زه تاسو ته یو بله خبره بیان کړم. رب العالمین ډېر مهربانه باچا دی او ځکه یو نوم یې دی الرحمن پراخه رحمت والا. اوس الله ته پته دی چې دا زما دا بندګان کمزوري او دوی نه به ګناهونه کېږي د دوی داسې اعمال هم نه دي چې جنت ته پې لاړ شي ځکه جنت ته الله په رحم سره ننوځي. نو رب العالمین په هغه سختو سره تا نه ګناهونه لرې کوي چې جنت ته لاړ شي. داسې مهربانه بادشاه دی په دې سختو تکلیفونو سره ګوره الله موږ د ګناهونو نه پاک کوي. اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخته پیسومه ډېره ده نو دا بله خبره یاده که او فایده سختې نه راتله دا د دیندارۍ علامت ګوره نه دی او سختې راتله دا د بېدینۍ علامت نه دی. لکه یو نیم سړي باندې تکلیفونه زموږ دا خلک ګوره چې څه ګناه به یې کړي چې الله په تکلیفونو کې اخته کړی وی دا پښتانه که نه وی چې ګوره څه ګناه به یې کړي
چې الله په تکلیفونو کې اخته کړه. ولې د تکلیفونو کې اخته کېده دا به لازم د بېدینۍ علامت وي، په دینداره سړي باندې هم راځي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ټولو نه زیاتې سختې اشد الناس بلاء، د ټولو نه زیاتې سختې په پیغمبرانو راځي. بیا چې څوک د هغوی په لارې ونیسي په کته راځه چې څومره کمزوری کېږي په د سخته کمیږي. یو حدیث کې راځي وایي الله دین کې سختۍ ته ګوري، کم سړی چې په دین کې سخي مصیبت پې هم سخي. دا اوس واوره، دا متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شته. عایشه رضی الله عنها وایي ما رأیت احدا الوجع علیه اشد من رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما په چا باندې دومره سخت تکلیف نه دی لیدلی لکه څومره چې ما په پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی. ما په چا باندې داسې دړ نه دی لیدلی، داسې تکلیف نه دی لیدلی لکه څنګه چې ما په پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی. دا حدیث ولې دلته راوړو؟ څه فایده؟ نږدې دی جواب. تاسو یو وقفې نه بعد بیټریانې هم ختمې شوي دي که بارک الله فیکم. ټولو دا جواب صحیح. حاصل د جواب دا دی چې مسلمانه دا ستا د پیغمبر حال. بیبي وایي چې په هغه چې څومره سخته تېرې شوې دومره ما په چا نه دی لیدلي. نو بیا ته ولې په سختو کې داسې حوصله بیلې؟ حوصله به بیله. ستا د زړه سر او زمونږ د سرونو تاج او زمونږ امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم په هغه باندې هم سختې تېرې شوي دي. نو دا واوره که